زه د ډېر وخت نه ولاړ ستا په تماشه وم ګلې، زه د ډېر وخت نه ولاړ ستا په تماشه وم ګلې، څومره وړوکې څومره ښکلې یا نازکې جنۍ، لکه معصومه فرښته یا ښاپېرۍ وي د چین. زما په خیال خو به د عمر 6 کاله وي، لا د خیرات غوښتو آداب دې هم زده کړي نه دي. زما په خیال خو به د عمر 6 کاله وي، لا د خیرات غوښتو آداب دې هم زده کړي نه دي، چې څوک په بد نظر در وګوري راغونډه شي ته، چې څوک په خوږ نظر در وګوري مسکی غونډه شي. 2 ګوتې پورته کړې د 2 روپو سوال ترې وکړې، چې څوک روپۍ درکړي په پړک پړک ورته وخندېږي. د خپې چپړه لاس کې پورته کړې له ډېره شوقه، بیا یې په درز باندې راخلاصه کړې د ځمکې په سر. دومره خوشحاله شي چې بیا یې هضمولی نه شي. په دغه وخت کې ماته خپله هماګۍ یاده شي، زما نیازبینه لور چې وي به اوس د 6 کالو. په دغه وخت کې ماته خپله هماګۍ یاده شي، زما نیازبینه لور چې وي به اوس د 6 کالو. زه چې هغې ته د بازار نه شنشړۍ راوړمه، زه چې هغې ته د ګوډۍ او ګوډاګۍ راوړمه، هغه کاوا کشي او ترش او شور جوړ کړي، بیا ورته زر زر د وړو کاڼو نه کور جوړ کړم، چې په وړو لاسو تیارې کوټګۍ کې پکې مال اراده وکړي. په وړه ژبه څه داسې وایي، بابا سبا به د ګوډي او ګوډاګي واده وي، بابا سبا به د ګوډي او ګوډاګي واده وي، زما ملګري به راځي او ته به وریژې راوړې، چې د واده په خوشحالۍ کې په ټولو وخورم. زه ورته لاس په سینه ږدم چې تابعدار یم لورې، زه ورته لاس په سینه ږدم چې تابعدار یم لورې، وریژې لاسه چې شیریني به درته هم راوړمه. خوې ماشومې فرښتې یې ګلالۍ سوالګرې، خوې ماشومې فرښتې یې ګلالۍ سوالګرې، زما چې تا ته پام را وګرځي نو سوچ کې لاړ شم. تا خو ستا عمر د خیرات د ټولولو نه دی، تا چې ګوډیانې لوبولې په وړو لاسو کې، تا چې د پلار نه شنشړۍ غوښتي وړو لاسو کې، ستا د خیرات په غوښتو خدای ګو چې لمبه لمبه شوم، ستا د خیرات په غوښتو خدای ګو چې لمبه لمبه شوم. خو د وطن په ظالمانو مو هیڅ وس نه رسی، چې ستا د برخې په جنت یې هم قبضه کړې ده. ستا د معصومې خندا ټول خواږه روپۍ ته راغله، د ظالمانو کور دې وران شي، د هغو به څه وایم، د ظالمانو کور دې وران شي، د هغو به څه وایم. هغه خوږمن سړی دې هم د سر قاتل وختو، هغه چې تا ته یې در وکتل په ډېره مینه، هغه د پورې سړک غاړې ته چې ودرېدلو، یو د 50 نوټ یې ونیو د ګوتو په سر، تا ته یې غږ وکړ چې راشه بچی، راشه بچی، شابه رامنډه که چې زه درته پیسې درکړمه. ته د روپۍ 2 سوالګره وې چې نوټ دې ولید، نو په یوه منډه د سړک ځنې پورې لاړې، نوټ چې دې واخیستو نو شنه شوې د خندا نه ورته 4-5 ځله دې ونغوښتو او بیا دې خور کو.
څلور پنځه ځله دې ونغوښتو او بیا دې خور کو، بیا دې را ونغوښتو او موټې کې دې کلک ونیوه. په خوشحالۍ او په حیرت کې څه کاواکه شولې چې زر دې سرک ته را ټوپ کو چې را پورې وځې. په لیونۍ منډې راتلې د ناستې ځای لره ته، په لیونۍ منډې راتلې د ناستې ځای لره ته چې پړقېدونکی یو موټر دې پسې نه وختو، بریک یې هم ونیو، لاړو هواګیر واولتو لکه چې چرګه یې راغلی وي د ټایر د لاندې. زه په تادۍ درغلم، غېږ کې مې اوچته کړلې. هغه خوږمن سړی هم راغی او راټیټ شو په تا. ما هم ژړل، هغه هم وژړل په چیغو چیغو. ما هم ژړل، هغه هم وژړل په چیغو چیغو. په تته ژبه دې وروستو سلګو کې دومره ووې بابا ناجوړه دی دا نوټ یوسه بابا له زما. په تته ژبه دې وروستو سلګو کې دومره ووې بابا ناجوړه دی دا نوټ یوسه بابا له زما. چې دوایي پرې راوړي نن یې دوایي خلاصه ده، هسې نه مړ شي زه یوازې ژوندی پاتې شمه، هسې نه مړ شي زه یوازې ژوندی پاتې شمه.